په روان لمریز کال کې د هیواد په کچه د پولیو د لومړۍ مثبته پیښه ده چې کونړ ولایت کې رامنځته کیږي. د دغه ولایت عامې روغتیا ریاست د کتلوي معافیت د برخې مسؤلین وایي د پولیو یا د مثبته پیښه د وټپور ولسوالۍ اړوند د څپرې په سیمه کې رامنځته شوې چې د دولت ضد وسلوالو ګروپونو د شتون له امله پکې د واکسینو کمپاین نه پلي کیږي. موږ د ټولو وسلوالو ډلو نه هیله ده چې ماشومان معصوم دي، دا د هغوی حق دی. سالم بدن او سالم غړي د هغوی حق دی. نو یوازې د مرض یا د ګوزن څخه د بچ کېدو لارې همدغه دي چې موږ ټول ماشومان واکسین کړو او دوی دې موږ ته د دغه ماشومانو واکسین کولو اجازت راکړي. که څه هم د کونړ د عامې روغتیا ریاست چارواکي د پولیو پر ضد د واکسینو د کمپاین په هره دوره کې د هغو ماشومانو چې د پولیو له واکسینو بې برخې پاتې دي د واکسینو د ورکړې خبره کوي، خو لا هم د دغه ولایت په اتو هغو ولسوالیو کې چې د دولت وسلوالې مخالفې ډلې پکې شتون لري د 10,000 پورته ماشومان د پولیو د واکسینو د 2 څاڅکو د ورکړې بې برخې پاتې دي. د کونړ اوسیدونکي اوس په دې ولایت کې د پولیو تازه رامنځته شوې واقعې اندېښمن کړي او د وسلوالو ډلو غواړي چې د پولیو واکسینو پر وړاندې له مخالفته لاس واخلي. داعشیان او طالبان نه غواړي چې په دې ملک کې واکسین وشي د مسلمانۍ د لارې، د اسلامیت د لارې، د اسلام د ترحم د لارې نه چې وروره خپل ته شکار خپل له خو زمونږ د بچي چې د روان نسل روان دی دا د فلج او د دغونه پولیو نه خلاص کوي. دا صحیح کړنه نه ده. زموږ د ټولو وسلوالو ډلو نه غوښتنه دا ده چې ماشومانو له د واکسینو د کمپاین مخه ونه نیسي. د کونړ عامې روغتیا د چارواکو په وینا د دغه ولایت په هغو سیمو کې چې د دولت مخالفې وسلوالې ډلې پکې شتون لري نه یوازې واکسینو د کمپاین د رضاکارانو مخنیوی کیږي بلکې په دغو سیمو کې میشتې کورنۍ د وسلوالو له ویرې نشي کولی په ډاډه زړه خپل ماشومان د ګوزن پر ضد واکسین کړي. قذافي مل، انعکاس راډیو تلویزیون، کونړ.